قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام، ستړي مشئ. د کیمیا لسم ټولګي ښوونیزې خپرونې ته مو هرکلی کوم. هیله ده چې ټول به روغ او رمټ اوسئ. قدرمنو زده کوونکو، په تېر لوست کې مونږ د بور اتومي تیوري، د ایوني او اتومي شعاګانو او همداراز د الکترون د حرکت په چټکتیا باندې په تفصیلي توګه خبرې وکړې. دا چې په نن درس کې څه لولو، نو تر اخره مو ملتیا وکړئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو، ما ته به څوک وایي چې په نن درس کې څه لولو؟ مهرباني محمد جانه. معلم صاحب، د نن درس لوی عنوان خو اوسنی اتومي تیوري ده، مګر دا چې په نن درس کې په نورو کوم موضوعاتو بحث کېږي زه پرې نه پوهېږم. شاباس، آفرین محمد جانه. هو، د نن درس لوی عنوان همدا دی، خو دا چې نور کوم موضوعات ورسره لولو دا به په سکرین باندې ګورو. د درس عنوان اوسنی اتومي تیوري. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې د اتوم څپهیز او ذروي طبیعت توضیح کړي، د کتلې او انرژۍ ریاضیکي معادله تشریح کړي، د ذرو د کتلو د څپو د اوږدوالي او د چټکتیا ترمنځ اړیکه وپېژنې. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، په تېر لوست کې مونږ د بور نظریه ولوسته او په دې مو هم ځان پوه کړ چې د اتوم جوړښت څه ډول دی. نن به په دې وغږیږو چې د بور نظریه د بریالیتوبونو سره سره چې ویشو کولی یو الکتروني اتومونو سپیکټرونه توضیح کړي، خو په دې ونه توانېده چې څو الکتروني اتومونو سپیکټرونه واضح کړي. ښه نو زده کوونکو، بیا څه وشول؟ نو ځکه دا نظریه بیا د نشر څخه 12 کاله وروسته رد شوه او په 1920 او همداراز د 1930 کلونو ترمنځ په نظري فزیک کې دا پوښتنه رامنځته شوه. پوښتنه: آیا نور څپهیز او که ذروي حرکت لري؟ ګرانو زده کوونکو، انسانانو تر ډیره د اتوم په هکله د خپلو تجربو پر بنسټ تصوري فکر کو. په همدې اساس په پخوانیو وختونو کې د اتوم په هکله چې کوم تصویرونه او موډلونه جوړېدل، نو دا په ډیرو ساده او مشاهدو باندې ولاړ ول. د 1920 میلادي کال نه وروسته بیا ساینسپوهانو مختلف یا بیلابیل وړاندیزونه وکړل د اتوم په باره کې، البته او د اتوم نوی موډل هم رامنځته شو. نو په همدې اساس د میخانیک نوې او معاصره تیوري هم رامنځته شوه او دا هم ثابته شوه چې رڼا څپهیز او ذروي خواص لري. ښه نو پوهیږئ چې انشټاین په 1905 میلادي کال کې څه وکړل؟ اندېښنه مه کوئ. په 1905 میلادي کال کې انشټاین د کتلې او همداراز د انرژۍ د بدلون یوه ډیره مشهوره ریاضیکي معادله رامنځته کړه او دا یې هم ثابته کړه چې انرژي د کتلې او همداراز د نور د سرعت د مربع له حاصل ضرب څخه لاسته راځي یا هم ورسره برابره ده. که سکرین ته متوجه شئ، په دې معادله کې ای انرژي ده، ام هم په انرژۍ تبدیله شوې کتله ده او سی هم د نور سرعت دی چې اندازه یې 3 ضرب د 10 په توان دی 8 متر پر سیکنډ دی. ښه نو ګران زده کوونکو، تر دې ځایه خو به کومه ستونزه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ښه نو راځئ چې په همدې اړه د جرمني فزیک پوه چې مکس پلانک نومیږي د هغه نظریه په سکرین باندې ګورو. جرمني فزیک په مکس پلانک داسې نظر ورکړ چې مقناطیسي څپې په پرلهپسې ډول نه خپریږي، مګر دغه څپې له ډېرو کوچنیو برخو یا کوانتا څخه جوړې شوي دي چې دا ذرې د فوتونونو په نوم یادیږي، لکه په دې شکل کې. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، داسې ګمان کیږي چې په عادي حالت کې د فوتون کتله صفر ده، چې د یو واحد فوتون انرژي بیا د دې معادلې څخه لاسته راوړو. ښه، په دې معادلې کې اف فریکونسي ده او اچ هم د پلانک ثابت دی چې قیمت یې 6.6 ضرب د 10 په توان دی -14 ژول ضرب د سیکنډ دی. ګرانو زده کوونکو، دا مو هم په یاد وي چې د لوړو فریکونسیو فوتونونه لوړه انرژي او د ټیټو فریکونسیو فوتونونه بیا ټیټه انرژي لري. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د درس په دوام کې په څپهیز او همداراز په ذروي طبیعت باندې خبرې وکړو، نو ملتیا مو وکړئ.
ښه نو ګرانو زده کوونکو که موږ وغواړو د اتوم د اندازه کولو په سیستم پوه شو نو لومړی باید ښه په دقیق ډول د اتوم ځانګړتیاوې اندازه کړو. په دقیق ډول د اتوم ځانګړتیاوې اندازه کول یا هم اندازهګرۍ موږ ته دا اجازه راکوي تر څو د اتوم اړوند وړاندوینې وکړو. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو دا چې د معاصر څپهیز میخانیک په اړه د ډي بروګلي نظریه څه وه دا به په سکرین باندې ګورو. ډي بروګلي لومړنی شخص و چې د معاصر څپهیز میخانیک په اړه یې مثبت ګام کېښود. ډي بروګلي وویل چې فوتون، الکترون او نورې کوچنۍ ذرې څپهیز حرکت لري. په لومړیو کې پوهانو نظر درلود چې مقناطیسي څپې یوازې په څپهیز ډول حرکت کوي، خو وروسته انشټاین د تجربو پر بنسټ ثابته کړه چې الکترومقناطیسي څپې ذروي یا فوتوني ځانګړتیاوې هم له ځانه څرګندوي. معلم صاحب، ډي بروګلي نو په کوم ډول د فوتونونو څپو اوږدوالی محاسبه کړ؟ آفرین تاریخچنه، ډېره ښه پوښتنه وکړه. ډي بروګلي د انشټاین د انرژیکي معادلو په پام کې نیولو سره د فوتونونو د څپو اوږدوالی د دې معادلې پر اساس محاسبه کړ. ګورئ ګرانو زده کوونکو په دې معادله کې نیو فریکونسي ده او اچ هم د پلانک ثابت دی. اوس که وغواړو چې نیو لاسته راوړو نو د مساواتو دواړه خواوې به په اچ باندې ویشو، لکه اوس نو د انشټاین د معادلې څخه لرو چې ای مساوي کیږي له ام سی مربع سره، یعنی ښه نو اوس که د معادلې دواړه خواوې په سی باندې وویشو نو ای پر سی مساوي کیږي له ام سی سره. نو دا چې د حرکت د اندازې مومنټ د کتلې او چټکتیا د ضرب له حاصل څخه عبارت دی نو پی به مساوي شي له ام سی سره. ګرانو زده کوونکو دا چې پی د ای پر سی سره هم مساوي کیدلی شي نو اچ پر لمدا مساوي کیږي له ای پر سی سره او دا بیا مساوي کیږي له پی سره. یعنی ګورئ د یوې ذرې د حرکت اندازه چې کتلې ام او چټکتیا یې هم وي سره مساوي کیږي نو پی به مساوي شي له ام وي سره. یعنی په دې اساس متوجه اوسئ اوس دویمه معادله طرفین او وسطین کوو نو لمدا به مساوي شي له اچ پر ام وي سره. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو همدغه معادله چې تاسو په سکرین باندې وینئ موږ ته د کتلې د څپو اوږدوالي او د چټکتیا ترمنځ اړیکه راښیي او د دې معادلې په مرسته موږ کولی شو چې د ذرو د څپو اوږدوالی هم محاسبه کړو. ښه نو پاتې درس ته به تر یوې لنډې دمې وروسته ادامه ورکړو. خوښه مو ده؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو یوه لنډه دمه اخلو او بیرته زه راګرځو. بیا هم ستړي مشئ. هغه دوستان چې نوي د تلویزیون د څپو له لارې زموږ خپرونې سره یوځای شوي دي هغوی ته هم ښه راغلاست وایم. قدرمنو زده کوونکو دا د لسم ټولګي ښوونیزې خپرونې دویمه برخه ده. ګرانو زده کوونکو په تېره برخه کې موږ د څپهیز او د ذروي طبیعت په هکله د بېلابېلو پوهانو نظریې او همداراز د څپو د اوږدوالي او د چټکتیا ترمنځ د اړیکې په هکله هم بشپړه معلومات حاصل کړل. ښه نو زده کوونکو موږ دغه معادله چې لمدا مساوي کیږي اچ پر ام وي سره دا خو مو لاسته راوړه چې په مرسته یې کولی شو د ذرو د څپو اوږدوالی پرې محاسبه کړو. اوس نو خوښه مو ده چې د خپرونې په دې برخه کې او د همدې موضوع په هکله یوه بیلګه عملا تاسو ته په تختې باندې کار کړم. هو معلم صاحب. ډېر ښه. نو راځئ چې دا پوښتنه په سکرین باندې وګورو. پوښتنه: یوه ذره چې کتلې 9.1 ضرب لس پر توان د -1 کیلوګرامه او چټکتیا یې په یوه ثانیه کې 1.2 ضرب لس پر توان د 15 متر پر سکند څخه عبارت ده، د څپې اوږدوالی یې په لاس راوړئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو د دې پوښتنې د حل کولو په خاطر د دې فرمول څخه کار اخلو. یعنی لمدا مساوي کیږي اچ پر ام وي سره. ښه نو لکه څنګه چې موږ پوهیږو د اچ قیمت ثابت دی یعنی د پلانک ثابت قیمت موږ سره ښه به تاسو ته دلته ولیکم مساوي کیږي 6.3 ضرب د لس په توان دی -4 جول ضرب د سکند. ښه
د ام قیمت موږ ته راکړل شوی دی چې ام مساوي کېږي 9.1 ضرب د 10 په توان د -1.10 کیلوګرام سره او همداراز د سرعت قیمت یا هم د وی قیمت هم موږ ته راکړل شوی دی چې وی مساوي کېږي 1.2 ضرب د 10 په توان د 15 متر پر سیکنډ سره. ښه نو ګرانو زده کوونکو اوس به همدا قیمتونه راواخلو او په دې پورته فورمول کې به یې څه کړو؟ وضع به یې کړو. یعنې لمدا به مساوي شي د اچ په ځای به یې قیمت وضع کړو، یعنې 6.3 ضرب د 10 په توان د -14 جول ضرب د سیکنډ سره. ښه د ام قیمت هم مونږ لرو چې 9.1 ضرب د 10 په توان د -11 کیلوګرامه ده او دا هم ضرب دی. ښه د دې قیمت مونږ سره 1.2 ضرب د 10 په توان د 15 متر پر سیکنډ دی. ښه نو ګرانو زده کوونکو لومړی به مونږه واحدات له منځه ویوسو او همداراز ضرب او تقسیم به وکړو. نو د دې په خاطر چې مونږه واحدات له منځه ویوسو یا هم یو د بل سره اخلاص کړو، نو تاسو باید یو څه ته متوجه اوسئ چې یو ژول دا به زه تاسو ته دلته ولیکم. یو ژول مساوي کېږي له نیوټن ضرب د متر سره. ښه چې یو نیوټن مساوي کېږي د کیلوګرام یا 1 کیلوګرام ضرب د متر پر سیکنډ مربع سره او همداراز یو ژول نو مساوي کېږي کیلوګرام یا هم 1 کیلوګرام ضرب د متر مربع پر سیکنډ مربع سره. زه باید دا مربع لږه سم ولیکم. ښه نو ګرانو زده کوونکو دا کار مو په دې خاطر وکړو چې مونږ وکولی شو چې واحدات یو د بل سره خلاص کړو. ښه نو اوس به لمدا مساوي شي 6.3 ضرب د 10 په توان د -14 د ژول په ځای به اوس مونږه دغه واحد وضع کړو، یعنې ضرب د کیلوګرام ضرب د متر مربع پر سیکنډ مربع سره ضرب د سیکنډ خو خپله په البته فورمول کې لرو. ښه نو اوس به 9.1 د 1.2 سره ضربو. کله چې موږ 9.1 د 1.2 سره ضرب کړو نو قیمت به یې 10.92 شي. ښه نو ضرب د 10 په توان دی. ښه که تاسو دلته متوجه شئ دلته د 10 توان مثبت 15 دی او دلته د 10 توان -1 دی چې دا به -6 شي او همداراز متر پر سیکنډ هم خپله. ښه نو ګرانو زده کوونکو دغه سیکنډ چې تاسې وینئ د دې سیکنډ سره د خلاصېدو په حال کې دی. نو که چېرته زه یو سیکنډ د دې یو سیکنډ سره خلاص کړم دلته به یو سیکنډ پاتې شي او همداراز که زه چېرته دا متر له دې متر سره خلاص کړم دلته پاس به 1 متر پاتې شي او لاندې متر به خلاص شي. دلته هم یو سیکنډ لرو او دلته هم یو سیکنډ لرو، دا به هم یو سیکنډ چې کوم دی له دې سیکنډ سره به یې خلاص کړم چې واحداتو کې به صرف څه پاتې شي؟ 1 متر به پاتې شي. ښه نو اوس څه کوم؟ اوس 6.3 راخلم او په 10.92 باندې څه کوم؟ ویشم. نو دا به مساوي شي ښه نو زه به اوس داسې وکړم چې 6.3 ضرب 10 په توان د -14 دا به په خپل ځای پرېږدم. 6.3 ضرب 10 په توان د -14. لومړی به یې دغه د 10 چې کوم توانونه دي دا به ساده کړم. 10 پر یا 10.92 په خپل حالت زه که چېرته ضرب 10.-26 پورته ویسم نو علامه به یې له منفي څخه مثبت 26 شي. ښه نو
لکه څنګه چې تاسې وینئ 10 په توان د منفي 4 او دا هم 10 په توان د مثبت 26 نو دا به پاتې شي، دا به یې مساوي ولیکم، نو دا به پاتې شي 6.6 ضرب د 10 په توان د منفي 8 پر 10.92. ښه نو ګرانو زده کوونکو اوس نو 6.6 په 10.92 باندې ویشو نو مساوي به شي 0.6 سره دلته به هم زه دا متر اضافه کړم ښه ضرب د 10 په توان د منفي 8 مترو سره. ګرانو زده کوونکو تاسو یو څه باید په یاد وي چې یو انګستروم د 10 په توان د منفي 10 مترو سره مساوي کیږي. نو زه که چیرته 6 د اشارې نه دې خوا راوړم او همداراز 0 هم د اشارې نه دې خوا راوړم یعنې دا به 18 شي نو دغه به 10 په توان د منفي 10 شي. نو داسې لیکلی شم چې دا مساوي کیږي له 18.و انګستروم سره چې دا یې هم اخرنی جواب شو. ښه نو ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسې په پوښتنې کې هم ولیدل یوه ذره چې کتله یې 9.1 ضرب 10 په توان د منفي 11 کیلوګرامه وي او همداراز چټکتیا یې هم په 1 ثانیې کې 1.2 ضرب 10 په توان د 15 متر پر سکند وي نو د څپو اوږدوالی به یې 18.و انګستروم وي. ښه نو اوس نو څنګه مو خوښه ده چې تاسې هر یو د یو فعالیت په ترسره کولو سره د ځینو د ذرو د څپو اوږدوالی ومومئ. دا خو به ډېره ښه شي معلم صاحب. ډېر ښه نو بسم الله کړئ خپل قلم او کتابچې آماده کړئ او سکرین ته په کتو سره لومړۍ پوښتنه به محمد جان، دویمه پوښتنه به حمزه جان او دریمه پوښتنه به هم طارق جان حل کړي. نو سکرین ته پام وکړئ او تاسې هم پوښتنې وګورئ. پوښتنې د یو الکترون ولټ انرژۍ په شتون کې د الکترون کتله 9.1 ضرب 10 پر توان د منفي 11 کیلوګرامه او چټکتیا یې په 1 ثانیه کې 15.9 ضرب 10 پر توان د 15 متر پر سکند ده. تاسې د څپو اوږدوالی په انګستروم محاسبه کړئ. 2. د 100 الکترون ولټ انرژۍ په شتون کې د الکترون کتله 6.6 ضرب 10 پر توان د منفي 20 کیلوګرامه او چټکتیا یې په 1 ثانیه کې 1.4 ضرب 10 پر توان د 15 متر پر سکند ده. تاسې یې د څپو اوږدوالی په متر محاسبه کړئ. 3. په 300 کلوین کې د هیلیوم کتله 2.2 ضرب 10 پر توان د منفي 25 کیلوګرامه او چټکتیا یې په 1 ثانیه کې 2.4 ضرب 10 پر توان د 2 متر پر سکند ده. تاسې د څپو اوږدوالی په انګستروم محاسبه کړئ. ښه نو 2 دقیقې وخت لرئ چې خپل ځوابونه پیدا کړئ. ښه نو فعالیت مو تمام شو؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه. لومړی ستاسو ځوابونه اورم او بیا به په سکرین په یو جدول کې له مخکې محاسبه شویو قیمتونو سره پرتله کوم چې تاسو ځوابونه څومره سم دي. ښه نو اوس به محمد د خپلې اړونده پوښتنې ځواب ووایي. معلم صاحب په سکرین کې چې رانه کومه پوښتنه شوې وه د هغې ځواب دا دی چې د څپو اوږدوالی یې 12 انګستروم دی. سمه ده. اوس به هم حمزه او ورپسې به طارق په نوبت سره د خپلو اړوندو پوښتنو ځوابونه ووایي. معلم صاحب زما د پوښتنې جواب 0.1 ضرب 10 په توان منفي 12 متر دی. معلم صاحب زما د پوښتنې جواب 0.12 انګستروم دی. ډېر ښه. اوس به په سکرین په جدول کې د محاسبه شویو قیمتونو سره پرتله کړو. تاسې متوجه شئ. ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې وینئ په لومړي ردیف کې ذرې، په دویم ردیف کې کتله په ګرام، په دریم ردیف کې چټکتیا او په څلورم ردیف کې د څپې اوږدوالی ذکر شوی دی. او لکه څنګه چې تاسو هلته ګورئ په 300 کالوین کې الکترون یا د الکترون ذره کتله یې په ګرام 9.1 ضرب 10 په توان د منفي 28 کیږي چې دا یو ثابت قیمت دی. چټکتیا یې هم 1.2 ضرب 10 په توان د 7 او د څپې اوږدوالی هم 1 انګستروم دی. د الکترون انرژي په یو الکترون ولټ کې چې کتله په ګرام 9.1 ضرب 10 په توان د منفي 28 کیږي او دا هم ثابت دی.
او چټکتیا یې 15.9 ضرب لس په توان دی وکیږي او همداراز د څپې اوږدوالی هم 12 انګستروم دی. د الکترون انرژي په 100 الکترون ولټ کې چې کتلې په ګرام 6.6 ضرب لس په توان دی منفي 40 ده او چټکتیا یې هم 1.4 ضرب لس په توان دی 9 ده او همداراز د څپې اوږدوالی 0.11 انګستروم یا هم 0.11 ضرب لس په توان دی منفي 12 متره کیږي. په 300 کالوین کې د هیلیوم اتوم چې کتلې په ګرام 2.2 ضرب لس په توان دی منفي 22 ده. همداراز چټکتیا یې 2.4 ضرب لس په توان دی 4 ده او د څپې اوږدوالی 0.12 انګستروم دی. ښه نو ګرانو زده کوونکو په جدول کې ذکر شویو قیمتونو ته په کتو ستاسو 3 وړه ځوابونه سم دي. آفرین شاباس. له دې نه معلومیږي چې درس ته مو پوره توجه وه. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو دا هم په یاد ولرئ چې په هر اندازه چې د ذرو کتله لویه او چټکتیا یې هم زیاته وي په هماغومره اندازه د دوی څپې اوږدوالی هم لنډ وي. نو له دې کبله که چیرې د یو کرستالي توکي سره یو ګېډۍ الکترونونه ټکر شي نو هغه کږیږي او بیرته راګرځي. معلم صاحب خوښه مو نه ده چې د خپرونې په دې برخه کې یو نظام واخلو؟ سمه ده طارق جانه، لکه چې تاسو هم ستړي شوي یئ. ښه نو درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو یوه لنډه دمه اخلو او بیرته زه راګرځو. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو بیا هم د کیمیا لسم ټولګي خوريزې خپرونې ته مو هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو په تیرو 2 برخو کې مو د څپهیز او ذروي طبیعت په هکله د بېلابېلو پوهانو نظریې، د څپو اوږدوالي او د چټکتیا ترمنځ اړیکې او همداراز د ځینو څپو اوږدوالی مو هم محاسبه کړ. د خپرونې په دې برخه کې به د اتوم غبار یا هم وریځ ډوله موډل او همداراز نورو مهم مسایلو باندې هم بحث وکړو. نو راسره ملتیا وکړئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو دا چې د اتوم غبار یا هم وریځ ډوله موډل څنګه رامنځته شو دا به په سکرین باندې وګورو. د اتوم غبار یا وریځ ډوله موډل اوسنی اتومي تیوري د 10 کلونو یعنې له 1915 څخه تر 1915 میلادي کلونو په جریان کې د بېلابېلو ساینسي تجربو په لړ کې رامنځته شوه. د همدې کلونو په وروستیو یعنې په 1915 میلادي کال کې بریتانیوي ساینسپوهانو هارتري او فوګ د څو الکتروني اتومونو د څپو د اندازه کولو لپاره معادلې لاسته راوړې چې ورسره د اتوم لپاره یو نوی موډل وړاندیز شو. دغه موډل د اتوم د غبار یا وریځ، کوانتم او یا څپهیز موډل په نومونو یادیږي. معلم صاحب د دې موډل ځانګړنه څه ده؟ ډېره ښه محمد جانه، ډېره ښه پوښتنه وکړه. متوجه شئ دا موډل موږ ته راښایي چې الکترون د حرکت لپاره ځانګړی مسیر نه لري. د کوانتم موډل یوازې په هغه فضایي ساحه ټینګار کوي چیرته چې ښایي الکترون شتون ولري. معلم صاحب کیدای شي یو بېلګه موږ تشریح کړئ؟ ډېر ښه طارق جانه. د بېلګې په ډول د هایدروجن اتوم په پام کې نیسو. د دې موډل پر بنسټ به د هایدروجن منفي چارج د فضایي وریځې په ډول د مثبت چارج په شاوخوا کې په حرکت بوخت وي لکه په دې شکل کې. ګرانو زده کوونکو تاسې په دې تصویر کې د هایدروجن د اتوم غبار یا هم کوانتم موډل وینئ چې په دې کې الکترونونه د غبار یا هم وریځې په ډول د هستې په شاوخوا کې څرخیږي، خو دقیق مسیر او د حرکت لوری یې نه دی معلوم. نو په همدې اساس ورته د هایدروجن د اتوم غبار یا هم د کوانتم موډل ویل کیږي. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو د اتوم غبار یا هم د کوانتم موډل خو به وپېژانده. اوس به په سکرین باندې 2 موډلونه ګورو او تاسو به راته وایئ چې کوم یوې د الکترون لپاره خاص مسیر ټاکي او کوم یوې ځانګړی مسیر نشي راته ښودلی. خوښه مو ده؟ هو معلم صاحب. تاسو متوجه شئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو موډلونه خو مو وکتل. اوس به څوک ووایي چې کوم یوې الکترون لپاره خاص مسیر ټاکي او کوم یوې ځانګړی مسیر نشي راښودلی. مهرباني لومړی به حمزه جان خپل ځواب وایي او بیا به ورپسې طارق جان خپل ځواب ووایي. زه خو وایم چې په چپ طرف ماډل کې الکترونونه ځانګړی مسیر نه لري. زما په فکر ښې لوري اتومي موډل کې الکترون ډېر منظم او په یو مسیر حرکت کوي. ډېر ښه. ستاسې دواړو ځوابونه سم دي. اوس نو د ننني درس د ارزونې په خاطر ستاسو نه یو څو لنډې پوښتنې کوم. تاسو لومړی پوښتنې په سکرین وګورئ. پوښتنه:
د میخانیک د نوې او معاصرې تیورۍ په رامنځته کېدو سره څه پېښ شول؟ محمد یې وایي د میخانیک د نوې او معاصره تیورۍ رامنځته کېدو سره دا ثابته شوه چې رڼا څپیز او ذروي خواص لري. شاباس. اوس نو بله پوښتنه په سکرین ګورو چې تاریخ جان به یې موږ ته ځواب وایي. پوښتنه: د معاصر څپیز میخانیک په اړه د ډي بروګلي نظر څه و؟ ډي بروګلي لومړنی شخص و چې د معاصر څپیز میخانیک په اړه یې مثبت ګام کېښود. هغه وویل چې نشو کولی په همزمان ډول د عین الکترون موقعیت او سرعت اندازه کړو. ډېر ښه. شاباس. اوس به هم درېیمه پوښتنه په سکرین وګورو چې موږ ته به یې حمزه جان ځواب کړي. پوښتنه: جرمني فزیک په ماکس پلانک د مقناطیسي څپو په اړه څه وویل؟ ماکس پلانک داسې نظر ورکړ چې مقناطیسي څپې په پرله پسې ډول نه خپرېږي، مګر دغه څپې له ډېرې کوچنۍ برخو یعنې کوانتا څخه جوړې شوي چې دا ذرې د فوتونونو په نوم یادېږي. شاباس. آفرین. له دې ښکاري چې نن درس ته مو پوره توجه وه. ښه نو دا چې د نن ورځې د درس پایلې څه دي دا به هم په سکرین وګورو. د زده کړې پایلې: زده کوونکو زده کړل چې د میخانیک د نوې او معاصرې تیورۍ پر بنسټ رڼا څپیز او ذروي خواص لري. په 1915 میلادي کال کې انشټاین د کتلې او انرژۍ د بدلون ډیره مشهوره ریاضیکي معادله رامنځته او دا یې ثابته کړه چې انرژي د کتلې او د نور د سرعت مربع د ضرب له حاصل سره برابره ده، یعنی ای مساوي ام ضرب سی مربع. د لمدا مساوي اچ پر ام وی معادله د کتلې د څپو د اوږدوالي او د چټکتیا ترمنځ اړیکه راښيي. همدارنګه د دې معادلې په مرسته کولی شو چې د ذرو د څپو اوږدوالی محاسبه کړو. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، دا هم وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې پورې تاسو په لوی رب سپارم. الله پامان.